د ژمي هغه موسم چې د الله عز وجل رحمتونه او بارانونه پراخ پکښې اوري، بارانونه ونه سول. ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه زموږ د سیمې مسلمانانو د استسقا لمنځونه وکړل، اما بارانونه ونه سول، باغونه وچ سول. آیا په حکمت یې پوهېږئ چې آخر ولې؟ اوس هم الله عز وجل د خپلو بندګانو څخه ناراضه دی. ولې ناراضه دی؟ زما او ستا هره ورځ کړي ګناهونه، هره ورځ هغه تدبیر چې د ګناه دپاره یې موږ نیسو، الله عز وجل خفه دی. هغه فتنې چې هره ورځ یې په سترګو باندې وینو او بیا مو سترګې ورباندې پټې کړي دي. څه وکړم، توانایي نه لرم، په وس مې نه رسېږي. دا کار د دولتونو حکومتونو زورواکو دی. اما داسې نه ده. هر انسان که په انفرادي شکل باندې د ځان د اصلاح لړۍ پیل کړله، زه په دې متیقنه یم چې د افرادو لړۍ ته به ورسېږو او بالاخره به یوه سالمه او اصلاح جامعه او ټولنه ولرو. راځئ د الله عز وجل رضایت ترلاسه کړو تر څو د هغه د رحمتونو شهیدان واوسېږو. د نیکو اعمالو هیله ځان او تاسو سره.